سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ ګرانو وطنوالو عزیزانو. امید لرم ټول به صحتمند یاست. نننۍ زده کړه مو مقدماتي زده کړه ده. تاسو ته مایکروسافت اکسل در پیژنم او نننۍ درس هغه چا لپاره دی چې مایکروسافت اکسل سره هیڅ ډول آشنایي نه لري. دوستانو، مایکروسافت اکسل د مایکروسافت افیس له پروګرامونو څخه یو دی چې ټول هغه دفتري، محاسباتي او بانکي چارې پکې ترسره کیږي او هر چاته په خپل شخصي چارو کې هم ډیر ضروری مهم پروګرام دی. نو راځئ دوستانو نور په ویډیو کې وګورو چې اکسل څه ډول پروګرام دی او کوم کارونه زموږ لپاره ترسره کوي. لومړی طریقه سټارټ مینو کې اکسل پیدا کوو او کلیک ورباندې کوو. اکسل به موږ ته خلاص شي. ورځم دومه طریقه تجربه کړم. سرچ ته راځو، سرچ کې اکسل لیکو، انټر باندې کلیک کوو. دوستانو درېیمه طریقه کاروو. سرچ ته راځو، رن لیکو، رن کې به اکسل لیکو، اکسل به خلاص شي. او څلورمه طریقه کاروو. سرچ ته به راشو، سرچ کې به CMD ولیکو، CMD به خلاص شي. دلته به ولیکو سټارټ اکسل. ګورو چې اکسل خلاص شو. او پنځمه طریقې ته ورځو. پر صفحه باندې چپه کلیک کوو، نیو ته راځو، ښکته راځو، اکسل ډاکومنټ باندې کلیک کوو. تاسو به اکسل شارټکټ په دسکټاپ اضافه شي. ډبل کلیک سره به اکسل اوپن شي. او شپږمه طریقه تجربه کوو. سټارټ مینو ته اکسل ور اضافه کوو. چپه کلیک، پین ټو سټارټ باندې کلیک، سټارټ مینو کې به اضافه شي. باندې کلیک باندې به اکسل خلاص شي. اومه طریقه تر ټولو ښه او زما د خوښې طریقه ده چې اکسل تاسک بار ته اضافه کوو. یو کلیک سره به له دې ځایه اوپن شي. لازمه بولم تاسو هم همدا طریقه وکاروئ یا هم خپل طبیعت مو هر څه چې مو خوښوي اختیار لري. دوستانو دلته مختلف فارمټونه مایکروسافت لخوا چمتو شوي چې هر یو جلا کاربورډ لري. تاسې چې کله اکسل یو څه زده کړئ بیا مو په دې ځای سرخلاصي. هیر مې نشي دوستانو چې د اکسل هر فایل ورک بک په نوم یادیږي او د ورک پروګرام ډاکومنټ په نوم یادیږي. ورځم اکسل شیټ ته، پورته ځای ټایټل بار په نوم یادیږي. دا قسمت کپشن بار په نوم یادیږي او دا قسمت کویک اکسس بار په نوم یادیږي. دا ځای په نوم د نیم باکس یادیږي. او دا ځای فرمولا بار په نوم یادیږي. نیم باکس څه شی دی دوستانو؟ نیم باکس موږ ته د حجرې نوم راښیي. هر حجرې باندې چې کلیک وکړم نوم یې نیم باکس کې ښیي. فرمولا بار څه شی دی دوستانو؟ فرمولا بار موږ ته د عملي فرمول ښیي. مثال په ډول لیکم مساوي 50,000 جمع 500. دلته 50,000 کې 500 له کوم ځایه لاسته راغلي دوستانو؟ ورباندې چې کلیک وکړم ګورم فرمولا بار کې موږ ته هغه مدې راښیي چې له کومه مو لاسته راوړي. وروسته د فرمولا بار د اکسل حجرات دي. اکسل حجرات د سیل په نوم یادیږي او هر ستون یې کالم په نوم یادیږي. هر ردیف یې د راو په نوم یادیږي. او په مجموع کې ټول
د شیټ په نوم یادیږي. دوستانو د اکسل په هر شیټ کې 1,48,576 ردیفه دي. او 14,384 ستونه دي. که وغواړو مجموع د حجراتو پیدا کړو، کافي ده ولیکو مساوي ردیف تعداد انتخاب ضرب د ستون انټر. ګورو چې 19,9,9,809,984 حجرې یا سلونه موجود دي. او که وغواړو ردیفونو تعداد باندې پوه شو، کافي ده کنټرول سره د کیبورډ ښکته جهت بټن کېکاږي. ګورو چې 1,48,506 ردیفه لرو. کنټرول پورته جهت وهو چې پاس لاړ شو. او که وغواړو ستونونو تعداد باندې پوه شو، دلته 1 او 2 عدد لیکو، انتخابوي فیل ته راځو، سیریوز ته راځو، اوټ فیل انتخابو، اوکې، کنټرول راسته جهت د کیبورډ کېکاږو. ګورو چې 14,384 ستونه لرو. له دې ځایه کولی شو صفحه مو شاته مخکې کړو. دې ځایه صفحې حالت ته هم تغییر ورکولی شو. او له دې ځایه کولی شو دوستانو نوی شیټ اضافه کړو، هم کولی شو د ځای څخه ډیلیټ کړو. او دوستانو که وغواړو همدا شیټ مو بل شیټ د ترڅنګ اضافه کړو، کاپي ته واخلو. کافي ده چې موف اور کاپي ته راشو. او دلته کریټ کاپي باندې کلیک وکړو، اوکې بټن کې کوو. ګورو چې د شیټ ترڅنګ مو بل شیټ اضافه شو. دلته نور عملیې په اجرا کوی شو، کولی شو نوم یې هم تغییر کړو. وبخښئ دوستانو. او له دې ځایه کولی شو صفحه مو ښکته او پورته بوځو، او لاندې ځای نه هم کولی شو خوا دېخوا صفحې ته حرکت ورکړو. دوستانو د دې ځای د دې ځینې تاسو کولی شئ دلته ځینې موارد فیشفرس په شکل اضافه کړئ چې تاسو ته اجازه دي، مثلا ایمیل یا غواړئ یو فایل اوپن نیو فایل غواړئ لرې کړئ، بیرته په همدې ځای همدې ټیک باندې کلیک کوئ. د دې رقم سره بیرته ډاونلوډ کېږي، همدې ځای څخه پاکېږي. او بل دوستانو موږ دلته مهم او کاربردي مینوګانې لرو، هوم، ایگزیټ، بیک آوټ، نیټ، ویو، داسې نور مهم مینوګانې دي چې موږ تاسو د دې نه کار اخیستی شو. او تاسو کولی شئ دلته اضافه هم کړئ. کافي ده چې تاسو دې منشا په کلیک وکړئ، کسټماایز ریون باندې کلیک وکړئ او دې ځای څخه یې ټیک کړئ. غواړئ کومه مینو یا د مینوګانو د لرې کړئ، کافي ده چې تاسو ټیک د لرې کړئ او دلته اوکې باندې کلیک وکړئ. تاسو یو دې ځای نه کولی شئ اضافه هم کړئ، دلته باندې نور بخشونه هم لري. اوس موږ دې سره کار نه لرو ځکه زموږ او تاسو زده کړه ابتدایي ده. تاسو چې په اکسل کې بلد شئ، زه به په دې کې بل ویډیو جوړوم. اوس د بریدو دې سره کار نه لرو. مهمه دا ده چې تاسو نور اکسل کې بلد شئ یا اکسل ورځ زده کړئ، بیا تاسو د خپل ضرورت په اساس باندې کولی شئ دې ځای نه اضافه کړئ یا کم کړئ. د دې مودې باندې به وروسته کار کوو. دوستانو راځو اوس هغه څه باندې موږ او تاسو کار کوو چې تاسو کولی شئ روزمره چارې ترسره کړئ. موږ د اکسل سیل شیټ کې مثلا غواړو یو
عدد متوارد کړو. تاسو کله د ماوس د نیکشن شیټ پرې قرار ورکړئ، داسې جمع علامه به تاسو ته ښکاره شي. تاسو چې د دې خوا کش کړئ، د دې خوا ته به اضافه شي او همدا چاره کولی شي. په دې طریقه باندې لاندې هم اضافه کړئ. په دې طریقه باندې تاسو کولی شي کالمونو کې خپل معلومات اضافه کړئ. مثلا زه د دوه لاندې څلور شپږ زه غواړم انتخاب کوم، همداسې لاندې اضافه کړم. تاسو ګورئ چې هماغه فرمول په اساس باندې این دو ده عدد فاصله باندې اضافه شو. او که چېرته موږ غواړو شمارې اضافه کړو په اکسل شیټ کې، د یو لیکو لاندې دوه د درې دا انتخاب کړو، همداسې لاندې اضافه کړو. تاسو ګورئ چې مسلسل شمارې اضافه شي. ستاسو فرمول په اساس باندې ستاسو معلومات پېژني او هغه په شیټونو کې اضافه کېږي. همداراز موږ او تاسو کولی شو خپل درشي معلومات کولی شو په کنټرول سی سره کاپي ترې واخلو. کنټرول ایکس شارټکټ دی، کټ دی چې فایل کټ کېږي یو ځای نه بل ځای ته، او کنټرول وي سیف کوي. زه غواړم دا دلته سیف کړم، هر ځای چې وغواړم ماته اضافه کېږي. همداراز دوستانو زه غواړم مثلا زه یو شیټ لرم یا یو جدول، دلته مثلا ما خپل معلومات درج کړي او ټول خبرې کې اوس غواړم چې په دې موبایل کې مثلا شپږمه شماره کې یو کالم سپین اضافه شي. کافي دی چې دا انتخاب کړم او دلته چپه کلیک وکړم او انسرټ باندې کلیک وکړم. تاسو ولیدل چې دلته یو کالم سپین اضافه شو. په همدې طریقه تاسو کولی شئ دلته اضافي کالمونه اضافه که غواړئ چې ډېر اضافه کړئ، نو لازم دی چې تاسو څومره ضرورت چې لري په هماغه اندازه کالمونه انتخاب کړئ او چپه کلیک ورباندې وکړئ. نو دلته به انسرټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به نور اضافي کالمونه په مابین کار کې اضافه شي. دوستانو دلته همداراز تاسو کولی شئ یو کالم وغواړئ ډیلیټ کړئ یا حذف کړئ. داسې نه کافي دی چې فقط دلته کلیک کړئ، انتخاب وشي، چپه کلیک او د ډیټ باندې کلیک کړئ. ستاسو کالم چې اړتیا ورته نه لرئ هغه به د دې ځای نه حذف شي. دوستانو د شیټ سیف کول ډېر ساده دی. کافي دی چې تاسو دلته هم اضافه کړئ. د دې ځای څخه غواړم د دې ځای نه سیف کړم، ډېر ساده. کافي دی چې دلته کلیک وکړم. البته دوستانو ما مخکې دا سیف کړی ده، چې دلته کلیک کوم اتومات زما معلومات سیف کېږي. تاسو کولی شئ سیف باندې کلیک وکړئ، مثلا سیف دلته به براوز باندې کلیک وکړئ. تاسو به بله صفحه خلاصه شي. مثلا زه غواړم ډیسکټاپ انتخاب کړم، دلته چې تاسو ورکوئ جاري ده. دلته مختلف فارمټونه دي، هر فارمټ چې تاسو ضرورت لرئ هغه فارمټ به انتخابوئ. د خپل ضرورت په اساس باندې ما ایکسل او بوک سیف باندې به کلیک وکړئ، ستاسو معلومات به سمې سیف شي. او دوستانو یو بله موضوع مې هېره نه شي، مثلا زه دلته راځم یو بله لټوم، سوال رسوم، دې باندې چپه کلیک کوم، دغه فارمټ سیف انتخابوم. داسې یو پنجره به تاسو ته خلاص شي. مثلا دلته موږ ماهیت تغییر کولی شو، مثلا نمبر یعنې اشاریه ولري یا ونه لري، څومره اشاریې ولري ځای څخه اضافه کولی شي. چېرته تاسو نمبر انتخاب کړئ او دا څه شکل دي، دا هم دې ځای نه تاسو کولی شئ هغه ماهیت یې تغییر کړئ. مثلا کارنسي هغه واحدي بولي ده چې مثلا
غواړئ کارمندانو معاشات مو د ځای څخه تنظیم کړئ، دغه عدد مثلا معاش ده او د ځای څخه واحد پولي انتخابیږي. دلته مختلفو هیوادونو عواید پولي میاشته دي. متاسفانه د افغانستان عواید پولي دلته تر اوسه نشته او دغه ځای څخه تاسو کولی شئ مختلف عواید پولي انتخاب کړئ. یا مثلا اکاونټینګ ده، دا اکثره په بانکونو کې کارېږي چې هغه ته تاسو څو اشارې ورکوي یا ورکوي اشارې، دا ستاسو خپل هغه دی ځای څخه عواید پولي انتخابیږي. مختلفو هیوادونو عواید پولي د ځای څخه مثلا انګلیسي ډالر هر یو چې ستاسو د اړتیا په اساس باندې تاسو ضرورت وي تنظیموئ. مثلا د تاریخ په کوم شکل وي د ځای څخه تاسو تاریخ تنظیمولی شئ، مثلا ټایم کوم ټایم هغه تنظیمولی شئ خپل د کار په ضرورت په اساس باندې. مختلف بخشونه دي دلته دوستانو، البته تاسو په دې باندې کار وکړئ او تاسو ورسره راشئ او که چېرته کار پرې ونه کړئ نو بیا هېڅ ګټه نه لري. باید تاسو تمرین وکړئ. کله چې تاسو د اکسل وارد شئ تاسو پوهېږئ په دې باندې چې تاسو د دې فنکشن نه څنګه استفاده وکړئ، په کوم ځای کې استفاده وکړئ. دا ډېر اوږد بحث ویډیو اوږدېږي، زه په دې باندې به بیا هم ویډیو تاسو ته تنظیم کړم. دوستانو همدا چاره تاسو کولی شئ، فورمولونه دلته د دې ځای څخه هم اضافه کړئ. مثلا نمبر د اکاونټینګ د ځای څخه مثلا فیصدي اضافه کړئ او واحد پولي هم د دې ځای څخه کولی شئ اضافه کړئ. ما زه خپله فارمټ سیل نه استفاده کوم ځکه زه ډېر امکانات په اختیار کې راکوي. زه اکثرا څنګه استفاده کوم داسې کولی شئ هم د خپل د کار په مطابق تغییرات راولئ کړئ خپل کاري رابطې په اساس باندې. او بله مسله دا ده دوستانو، کیدای شي تاسو ډېر ستر ډیټابیس ولرئ، جدول ولرئ، مثلا 1000 نفره کارمند دي، هغه 1000 نفره کارمند لري، د هغې کې د نومو شخصیت پیدا کول ستونزمن دي. تاسو کولی شئ هغو مینو کې تاسو دلته فایل سیټ په نوم باندې آپشن ولګوئ. دې ځای تاسو کولی شئ په راحتي سره خپل کوم کس چې غواړئ په اسان سره پیدا کړئ. مثلا زه غواړم ریاست پیدا کړئ چې دلته هماغه عدد ولیکم او فایل ټکسټ کلیک کړم. تاسو وکتل چې دلته ماته د ډېر راحتي سره پیدا چې څومره ستر ډیټابیس وي د دې طریقه تاسو کولی شئ د یو شخص په نوم باندې یا د معاش او ټلیفون نمبر او هر څه چې تاسو غواړئ تذکرې نمبر کافي ده چې دلته یې وارد کړئ او د هغې طریقه اسان لاسرسی ورته ولرئ. دوستانو فایل سلیک کې یو موضوع ډېره مهمه ده چې هغه مې هېره نه شي، هغه غواړم تاسو توضیح کړم. مثلا دغه داسې ده چې ما په جدول کې را پیدا کړو، غواړم په دې باندې تغییر علامات کړم. کافي ده چې آپشن باندې کلیک کړئ، دلته ریپلیس باندې کلیک کړئ او دغه داسې ده چې دا په ټول جدول کې څومره ستر ډیټابیس چې دا ماته زره تبدیل کړئ، هغه 10,000 شي. ممکن ځینې وخت اړتیا پیدا شي او دلته به ریپلیس کلیک وکړئ او کوم عدد چې ده څه ده تاسو وګورئ چې ټول په 1000 باندې تبدیل شو. ډېر راحتي سره تاسو کولی شئ بدون د دې نه چې ستاسو وخت ضایع شي په دې طریقه باندې تنظیم کړئ. دوستانو تر همدې ځایه نن ویډیو بس ده، په دې خبر چې انټرنیټ کمزوری دی او ویډیو ډېره شوې اپلوډ له ستونزې سره مخ کېږم. زما راتلونکې ویډیو به د فایل مینو په اړه وي چې فایل مینو ټول موارد به ډېر مهم څه دلته شته دي چې تاسو ته به ډېر ضرورت شي، ډېره اړتیا به ورته پیدا کوي. دا به تاسو تشریح کړم. تر بیا ښه وخت